بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. په کابل کې د ولایتونو د والیانو ترمنځ د همغږۍ غونډه ترسره کېدل. د ملي دفاع وزارت د 246 سرتیرو له تعلیمي او مسلکي دورې وروسته فراغت، او دا چې د سالنګ لویه لار د سختو واورو له امله تړل شوې ده. د پاک رب په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1403 کال د کب یاهوت میاشتې 9مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د کابل والی مولا امین الله عبید په مشرۍ د مرکزي ولایتونو والیانو، امنیه قماندانانو، د استخباراتو رئیسانو او د لیواګانو مسؤلینو د همغږۍ لا زیاتوالي په موخه غونډه وکړه. د کابل ولایت مقام ویان حافظ بشارت وایي چې دې غونډه کې د نشهیي توکو د کښت، قاچاق او د پیر او پلور مخنیوي سربیره د امنیت په لا ښه ټینګښت او نورو بیلابیلو موضوعاتو خبرې شوي دي. ملي دفاع وزارت وایي چې د مرکزي قطاعاتو او سیمه ییزو قلوردوګانو 216 تنه منصوبین د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د جګړیزو ګډو زده کړو قمندانۍ له بیلابیلو مسلکي څانګو څخه فارغ شول. فارغانو د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ډاډ ورکړی چې د ترلاسه کړو مسلکي زده کړو پر مټ به د هیواد له خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او اسلامي ارزښتونو څخه ساتنه وکوي. بل خبر د هرات ولایت څخه. د هرات پوهنتون د 100 تنو استادانو لپاره د عروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې لخوا د څېړنې نوي میتودونه د اسلام، سیاسي هوډ او فکر او عصري الحاد تر سرلیک لاندې 3 ورځنی ورکشاپ جوړ سو. دغه سیمینار په لاره اچونکي وایي چې له دې سیمینار څخه یې موخه د استادانو علمي وده او د هرات پوهنتون د علمي کارکوونکو د ظرفیتونو لوړول دي. ګډونوالو هم د ورکشاپ د لومړۍ ورځې محتوا او منځپانګه ګټوره او اغیزمنه وبلله او ټینګار وکړ چې دا پروګرام به د علمي کچې د لوړولو او د تدریسي میتودونو د ښه والي لپاره زمینه برابره کړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم عروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې لخوا د بیلابیلو علمي څانګو لپاره څو نور علمي سیمینارونه هم جوړ شوي دي. بل خبر د کندهار ولایت څخه. د کندهار ولایت مقام رسنیز دفتر وایي چې د دې ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د افغاني سرې میاشتې ریاست له لوري د قطر د هلال احمر په مالي ملاتړ د 6,390,000 افغانیو په لګښت یو روغتیایي مرکز جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد دفتر د خبرپاڼې له مخې د دې مرکز په جوړېدو سره د ډنډ ولسوالۍ شاوخوا 15,000 اوسیدونکو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړ. او په پای کې د ټول ګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس وایي چې د سالنګ لویه لار د واورې ورېدو او توپان له امله د تېرې شپې 2 بجو راهیسې د هر ډول موټرو تګ راتګ پر مخ تړل شوی. د ښاغلي حق شناس په وینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست کارکوونکي هڅه کوي چې د هوا په ښه کېدو سره دغه لویه لار بیرته د تګ راتګ لپاره پرانیزي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د عروج بیلابیلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښه